قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب. دلته تاسو ګورئ نه موږ رایل لرو نه قرآن شریفونه لرو. دوی ټول په خپل ځان سره قرآن شریفونه راوړي. نو دلته یعنې موږ هېڅ امکانات نه لرو، نه مایک لرو چې که نه زما غږ تر اخره پورې دلته نه رسیږي چې زه درس وایم. ما از امکانات کریمی هستم، راضی هستیم، ولی از مردم عزیز مایی میخوایم که بر ما کمک کنید. اینجا هیچ امکاناتی بر ما فراهم نیست. عزیزان بیننده، ما 3 نفر با خاطر چکر اینا آمدیم که یک زن شجاع خلاق و باسود به تصویر بکشیم. زنی که تانسته 600 شاگرد داشته بود. نو دلته تاسو ګورئ څومره یو کوچنۍ لوحه لري، یعنې دا اوسه ده د اقتصادي مشکلاتو کې سخته قرار لري او لویه لوحه نه لرله، یو وړوکی بانر یا وړوکې لوحه یې ته بنده کړې چې دلته سلام احترامات دارم خدمت تک تک بیننده عزیز حلق میدیا. خدا کنه همتون خوب صحتمند باشین عزیزان. خوشحال هستم که امروز هم شما را دارم و بیننده برنامه ما هستین. قسمی که میبینیم در برنامه تنها نیستم، ساما جان و مروی گلم با خود دارم. عزیزان بیننده، ما 3 نفر با خاطر چکر اینا آمدیم که یک زن شجاع خلاق و باسود به تصویر بکشیم. زنی که تانسته 600 شاگرد داشته باشه. قسمی که ما شنیدیم نمی‌دونیم در بخش مختلف. ولی این کدام بخش هست؟ یک واقعا 600 شاگرد داره. دیگه چی ویژگی ها داره؟ دیگه چی تدریس میکنه در مدرسه؟ کدام مدرسه اوناسی الفلا. میبینیم عزیزان ما رو بیننده باشین. و فراموش نکنین که برنامه تا آخر بیننده باشین، چون که همون قسم سهیلا جان گفت واقعا که زمانی که ما تعریفای خانم موفق شنیدیم علاقمند شدیم به اینکه باید از نزدیک بریم و همراهشون دیدار بکنیم، همراهشون صحبت داشته باشیم تا که باشه استعدادهای کشور خود را به نمایش بگذاریم. پس فراموش نکنین، همراه باشید. ګران دوستانو، تاسو ګورئ چې مالا جان او سهیلا جان دروازې ته ټک ټک ووهه چې یو ګران استاد راووځي او دروازه ورته خلاصه کړي او تاسو دلته ګورئ چې موږ تاسو ته چې دلته راغلي یو مدرسه د الفلا. نو دلته تاسو ګورئ څومره یو کوچنۍ لوحه لري، یعنې دا اوسه ده د اقتصادي مشکلاتو کې سخته قرار لري او لویه لوحه نه لرله، یو وړوکی بانر یا وړوکې لوحه یې ته بنده کړې چې دلته لیکلي دي قاعده، نظرات، تجوید، حدیث او سودآموزي او خیاطي. یعنې دغه بخشونه شاګردانو ته تدریس ورکوي. نو موږ سره همراهي وکړئ، موږ سره په دام پاتې شئ، ما او سهیلا جان او مروه جان سره همراهي وکړئ. خب عزیزان، حتما استاد جان مصروف درس اینا هست. خب خیلی چون همون قسم دلایل دیدیم سهیلا جان خدا بخشای مختلف استاد تدریس میکنن و بران تبدیل مصروف هستن دیگه. خدا کنه ما هم موسیقی میکنیم. ان شاء الله دروازه را باز کنیم. استاد دروازه خلاص کردن. سلام. چیکار دارین بفرمایید. استاد مریم خپل مشکلات یې د زده کوټې لرم او شاګردان مې ډېر دي او دلته یعنې په دې منطقه کې چې دې مدرسه خلاصه کړې آموزشي تعلیمي کورس جوړ کړی دی، نو دی په خپل کور کې جوړ کړی خاص د وطن او د دې خویندو دپاره چې دوی چې تحصیل وکړي. سهیلا جان، زه خپله ځان د خبرو نه کوم، غواړم چې دوی دواړه ما سره خبرې وکړي او مصاحبه ولري. سهیلا جان، واقعا هستم چقدر جای افتخار است که استاد مریم از امکانات کمی که خودش دارن از تو اتاقی که دارن خواستن که زمینه تحصیل رو برای دختر خانم‌های دیگر همچنین انجام بدن. موږ د ناظرۍ صاحب ته ځکه چې مروه جان غوښتل چې ځان ته لاړ شي، خو متاسفانه په زموږ د پښتنو خویندې ډېرې وې په فارسي ژبه صحیح نه پوهېدل، نو ما سره وغوښتل مازدیګر شاید راځه دا برنامه به دواړه مختوي شي، هغه هم صمیمانه. دقیقاً. شکر به که هستی سامی عزیز. شکر به خودتان. همچنان چنل یوتیوب ما را لایک، سابسکرایب او در صفحات اجتماعی فیسبوک و تیک تاک ما را فالو داشته باشید. ګرانو لیدونکو، تاسو هم ګورئ موږ په کلاره ځو د ناظرۍ صاحب ته او ګورو چې څومره شاګردان لري، یا شاګردان په څه شوق علاقه څومره په خوند باندې دوی درس وایي. راځئ موږ سره ملتیا وکړئ او سهیلا جان ته هم چې په کلاره راشي زو د ناظرۍ صاحب ته. و سامی عزیز ماشاءالله تعداد شاگردان همچنان خیلی ها زیاد هستند و تمامشان مصروف آموزش می باشند. خب از بریم داخل و همراه شاگردان و همچنان همراه استادشون صحبت داشتیم. سلام علیکم استاد. وعلیکم السلام.
څنګه اوسه ښه؟ شکر تاسو خپل خیر. مننه ژوندی اوسه. ستا څنګه ورځ څنګه پیل کړله؟ شکر تاسو ورځ په خیر تیرې کړه. مننه ژوندی اوسه. موږ خوشحاله او دلته ډېر یو خوشحالیان دی موږ ورځ طبعا ښه تېرېږي. استاد یا دفعه مختصرا معرفي. زه علیه یم، تخلص مې انصاری د الفلاح مدرسې استاد یم. ډېر ښه ډېر ښه. استاد زموږ افتخار یې. څنګه دقیقاً مراجع؟ امروز واقعا جای افتخار دوستان عزیز امروز ما زمانی که به مدرسه آمدیم و اشتیاق و شوق علاقه دیدیم در بخش مختلف آموزش را دیدیم، واقعا روز ما کاملا دیگه چی میگن سامه جان گلگل شد و زیبا و قشنگ و باز چی زیبا که امروز استاد علیه را در کنار خود داریم. ما هم بنابه خود استاد سلام برتان تقدیم می‌دارم و میشه بر ما استاد بگوین که چه مدت زمان میشه که شما در این مدرسه تدریس میکنین و چه زمان آغاز کردین؟ مدت 5 ماه میشه که من در این مدرسه تدریس میکنم و مدیره بسیار ازش تشکر میکنم. باز مرا به خاطر استادی اینجا آورد و بسیار زحمت کشید. 15 میشه که هیچ چیز دلته استادی کنم. خب 5 ماه میشه که شما در اینجا استاد هستین. قبلا خودتان در کجا درس خوانده بودین و چه مدت زمان درس خواندید تا اینکه ماشاءالله امروز یک استاد موفق و توانا را در کنار خود؟ خب تشکر. ما در مدرسه زیاد درس خواندیم و از تجویدم فارغ شدیم و حالا در اینجا درس میتونم. بینا وقتی که از نظره فارغ شدم باز برایشان تجویدم درس میتونم. خیلی عالی. خب سامان جان څومره ښه مراجع. استاد تاسو تجوید و نظره درس ورکوئ. څومره شاګردان په تجوید نظره کې لرئ؟ شپېتو نفرونه زیات دي خو دلته چې کله او لومړی کې د مدرسه چې وه فیس یې نه اخیستل، بیا کله شاګردان زیات و، کله چې د تکاو کرایه هم شو بیا فیس زیات شو، بیا شاګردان هم ډېر ولاړل مدرسې نه. ډېر ښه ډېر ښه. مراجع فکر کوم شدیداً شاګردان ډېر فیس کم اخلي. دقیقاً شاید به این شکل باشه سامان جان. بچه خوب از خود استاد بپرسیم که به چی مقدار شما فیس میگیرین و آیا کسی که اگر توانایی مالی نداشته باشن نتونه اون فیسی را که شما بهشون مد نظر گرفتین شاید مبلغ کمی باشه نتونه را پرداخت بکنن، آیا باز به شکل رایگان هم شما بهشون تدریس میکنین یا خیر؟ به شکل رایگان هم است و از ناظره 50 و از قاعده هم 30 روپه. چقدر دوستان عزیز، یعنی با مبلغ بسیار کم استاد قدر زحمت میکشن، اینقدر تلاش میکنن و حتی کسی که توانایی پرداخت هم قدر مبلغ هم نداشته باشن به شکل رایگان تدریس میکنن. واقعا جای افتخار است استاد که امروز ما شما رو در کنار خود داریم و از اینکه شما اینقدر خدمت بزرگ کرد در بخش تلاوت قرآن کریم، در بخش‌های مختلف قرآن کریم در دوستان ما انجام میدین، واقعا قابل قدر میباشن. واقعا زموږ د افتخار دی تاسو په دومره په دې شرایط سخت کې په دې حالت کې تاسو 10 افغانۍ او 50 افغانۍ اخلئ. تاسو خپل د مشکلات لپاره موږ ته ووایئ. تاسو ته څومره مشکلات تاسو لرئ؟ زموږ د ګرانو لیدونکو نه څه غواړئ؟ مننه. دلته خو تاسو ګورئ چې کوټه هم ډېره وړوکۍ ده او تقریبا زیات شاګردان دي. اوس ګرمي هم ده نو چې ډېر په کوټه کې نفوس زیات بیا ګرمي حتما راځي. او دلته تاسو ګورئ نه موږ رایل لرو نه قرآن شریفونه لرو. دوی ټول په خپل ځان سره قرآن شریفونه راوړي. نو دلته یعنې موږ هېڅ امکانات نه لرو، نه مایک لرو چې که نه زما غږ تر اخره پورې دلته نه رسېږي چې زه درس وایم. نو د همدې لپاره موږ هر شي ته ضرورت لرو، مایک، رایل چې دوی قرآن شریفونه په پښو باندې ایښي. دا قرآن شریف ده که نه ما بالغ کوي بیا چې کله زه تلاوت کوم زما غږ تر اخره پورې نه رسېږي. نو دلته موږ ډېر زیات مشکلات لرو او مدیره صاحب هم تل کوشش کوي چې زموږ مشکلات حل کړي او موږ له هغه هم ډېره مننه کوو. خب جناب استاد میشه بر ما بگین که آیا قرآن کسی که اینجا میان ثبت نام میکنن شاگردان قرآن کریم و یا هم کتابایی که لازم میباشه ضرورت نمیشه خودتان میدین برشون یا نمیدین که باید خودشان از بیرون خریداری بکنن؟ نه خب قرآن شریف نه اونا قرآن شریف های خود میارن و کتابی که ما داریم و بعضی وقت مدیره صاحب میخره، باز اونا رو ما میخریم و کسایی که دارن اینا در مدرسه دیگه هم درس خوندن باز از دوجا میارن باز ما اینجا برشون میخوانیم. تاسو نظری په مس تاسو نظری سره کې تاسو تجوید هم درس ورکوئ او معلومات تجوید هم درس ورکوم. دلته شاګردانو ته ځکه ډېر نظره زده ده تجوید وایم. ښه ان تاسو تجوید درس ورکوئ. تاسو تخته او مارکر نه لرئ؟ نه تخته او مارکر نه لرو. دلته زه یو چپټر لرم د هغو له رویه دوی ته درس ورکوم، دوی املا اخلي او د هغو له رویه درس وایم. ښه تاسو یو چپټر لرئ یو چپټر چې هغه د بالغ په سر باندې کیدی او تاسو دوی ته وایئ دوی املا کوي نو شکل هغې هم نه تجوید وایي. دغه له رویه وایم. ګران لیدونکو تاسو وګورئ زموږ خویندې په څومره تلاش کوي. واقعیت موږ نن سترګې مې د اوښکو نه ډکې دي ځکه چې زموږ خویندې په څومره تلاش کوي، څومره په زحمتونو کې، څومره په دردونو کې دوی غواړي وایي هغه خلک چې
ورونه په خارج از کشور کې دي هغه خلک چې واقعیت بخشي بنیادونه لري کومکي بنیادونه لري دغه مدرسو سره دغه آموزشي سره کومک وکړي چې دوی ولري خپل مشکلات حل کړي خپل هغه هدفونه چې لري دغه خويندې خوبونه چې هغه موږ وړي کوچنۍ خويندې چې دلته راغلي دي غواړي تجوید وي نو هغه یو زمینه مساعده کوي څنګه مراجعه دقیقاً سامی عزیزم قسمی که خودت گفتی امیدوار هستم دوستان عزیز ما که از لحاظ اقتصادی وضعشان خوبتر هستند تاجران عزیز ما دوستان ما در خارج از کشور بیننده برنامه ما هستند واقعا جایی است که ما باید کمک بکنیم و فعلا شرایط از زمانی است که ما باید دست هموطنان خود بگیریم بالخصوص در این زمینه ها خب بیشتر و به شما همچنان موفقیت و سربلندی خواهان هستم جناب استاد و میشه بر ما بگین که باید یک شاگرد یک محصل که اینجا پیش ما میآید کدام مراحل طی کنه یا تا که به بخش ناظره و تجوید برسه. خود شروع میشه از قاعده نورانی بعد از اون که او را خلاص کردن دیگه ناظره را که خوب یاد داشتن باز بعد از اون ما برشان تجوید درس میدیم چون تجوید که بخونیم دیگه قرآن شریف ما بسیار خوب میشه مکمل میشه صدای ما خوب میشه دیگه یعنی آخرین مرحله تجوید است استاد تاسو تجوید وایي کنه کوم ته یو ولو کې آیات قرات کوي ډیر به خوشاله شو أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاسات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد صدق الله العظيم ډېر ښکلی غږ زموږ یو احساس موږ ته وبخښه زموږ ویاړ دی استاد واقعیت مننه افتخار زموږ ناست دی واقعیت ستاسو په صدات باندې ستاسو د عقل باندې موږ افتخار کوو همداسې دا کنه مراجع دقیقا همین گونه است. خب استاد شما از بیننده‌های حدیث ما از شهروندان حدیث ما چه خواهش دارین چی میخواین میشه بگوین کامل ما در خدمت. تشکر اول خوش شما تشکر میکنم که جامعه زحمت کشیدین و از مدیر صاحب که به اینقدر روزا بر ما زحمت کشید و این مدرسه رو برای ما خلاص کرد و دیگه از بیننده ها این خواهش داریم که اینجا شما شرایطش رو میبینین این همه دختر اینجا درس میخوانن خب ما میخواهیم که یک جای خوب باشه که شاگردان بتونن خوب درس بخوانن و یاد بگیرن بازی خود درس قرآن شریف است که هم قرآن شریف برای همه ما مقدس است خب اگر ما سر پا بانیم خب گناه میشه خب ما اینجا مشکل زیاد داریم دیگه ما که درس میخوانم باز اینا صدای ما را نمیشنون و اتاق بسیار گرم است شاگردای ما بسیار زیاد است اگر یک کمک هر چقدر اندکم باشه ما قبول میکنیم و خواهش ما است که به ما کمک شود شما شرایط اینجا میبینیم دیگه مگی که واسه توان داریم به ما کمک سلامت باشین تشکر یک جهان جناب استاد ببخشید از اینکه مزاحمتان شدیم و از این بیشتر مزاحم استاد میشیم سلامت جان چه خوب است که بریم با یک تن از شاگردان عزیزشون صحبت داشته باشیم و در رابطه به اینکه چه مدت زمان میشه اینجا آمدن و آیا از امکاناتی که استاد برشون فراهم کرده راضی هستن و اینکه چی دیگه چی میخواین تمام شه با هم برای حدیث میشه بر ما بگید چه مدت زمان میشه خودت به این مدرسه آمدی با مصرف آموزش هستی 4 ماه میشه که من این مدرسه آمدیم و مصرف آموزش هستم 4 ماه میشه خودت به اینجا می درست است در کدام بخش خودت مصرف آموزش هستی در بخش قرآن کریم تجوید و نظره یعنی همین 4 بخش رو میخوانی خودت اینجا خب مردی عزیز چی گونه پیدا کردی کورس مدرسه الفلاح خودش ما از طریق دوستایم که بر ما گفتن من اینجا یک مدرسه بسیار خوب درس میدن و آموزش بسیار خوب است از طریق از پیدا کردم اینجا درس میدم اینجا دیگه مدرسه نیست یا هستن فیزشان بلند است اینجا دیگه مدرسه هستن ما فیزشان بلند است این نهایت چقدر فیزشان باشه 200 اما شما اینجا چند میدین اینجا ما اینجا میدیم واقعا که سامی عزیز من اینقدر افتخار کردن امروز به این مدرسه آمدم چون که با همون امکانات اندکی که داره اینقدر ماشاءالله شاگردان زبردست ماشاءالله جوانان پرتلاش شما را به جامعه تقدیم کردن و جای افتخار است واقعا به تمامشون به تک تک و عنوان آخرین سوال از مرده عزیز این که میشه بر ما بگویی خودت که آیا از همین امکانات اندک را که فعلا این مدرسه براتون ایجاد کرده در اختیارتان قرار دادن راضی هستین و یا خیر و اینکه از مردم چی میخواین همچنان ما از امکانات که اینجا هستم راضی هستیم ولی از مردم عزیز ما میخوایم که بر ما کمک کنند اینجا هیچ امکاناتی بر ما فراهم نیست
سلامت باشین. تشکر. ګرانو لیدونکو تاسو هم ولیدل چې موږ خو ډېر په سختۍ باندې د فلاني درس یو په 15 افغانۍ ول ځکه چې دود ته پخوا ته 300 وایي یا 200 روپۍ په نور مدرسو کې اخیستل خو دلته استاد نه 15 افغانۍ اخلي. بیا هم نور برنامو کې د سهیلا جان سره ما سره او مروه جان سره همراهي وکړئ او زموږ چینل یوټیوب لایک سبسکرایب او صفحه اجتماعي کې فیسبوک او ټیک ټاک موږ سره فالو ولرئ. موږ سره همراهي وکړئ.